أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان و دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. قرآن کریم کې الله تعالی د خبرې ته اشاره کړې. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا ایها الذين آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. یې هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، خپل ځانونه، خپل اولادونه، خپل کورنۍ د اور څخه بچ کړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث شریف کې فرمایي: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. اپلار طرفا خپل اولاد ته دغه بل بهترینه تحفه نشته چې اختصاصي ادب وروشي، ادب ورزلګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ترمذی رحمه الله یو بل حدیث شریف دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. تاسو ټول کې بهترین شخص، بهترین سړی هغه دی چې خپل اولادو، فامیل، کورنۍ دی پاره شي. د اولاد او کورنۍ فامیل په باره کې زه تاسو ټول نشي. عزیزانو دوستانو، د اولادو د تربیت خبره مروانه کړې و. اولاد له اول آسان کار نه دی، د لوی بوج دی، لوی مسؤلیت دی. دغه مسؤلیت پښتنه د مور پلار نه د قیامت په ورځ پروردګار عالم کوي. د اولاد تربیت په باره کې ما تر ویډیو کې نظر در سره شریک چې اسلام ډیر وختي نظر درکوي چې هغه وخت کې یو سړی فیصله کوي چې زه نکاح او واده کوم، په هغه وخت کې باید تا د اولاد تربیت فکر کوي. دویم قدم عزیزانو، د اولاد تربیت هغه وخت کې شروع کیږي چې کله اولاد د مور په نس کې وي. اولاد د مور په نس کې وي، مور یې څه اوري، مور څه خبرې کوي، هغه په اولاد باندې تاثیر اچوي. د ډیر مهم وخت د بیان ځای نشي، یعنی چې کله هم الله تعالی اولادونه ورکي، په تربیت د اولاد په یولو کې آسان تمامېږي. یو څو کارونه مو باید د اول نه په فکر کې وي چې چاته پروردګار عالم اولادونه ورکوي. وخت زر تیریږي، وخت دومره زر تیریږي چې یقین وکړه فکر مو نه وي خپل اولادونه مو کله 3-15 کالو ته ورسېږي. نو که تداو صحیح تداو ته مو فکر وي، د اول نه مو فکر وي او څه خبرې ته چې وخت تیر نشي را باندې خپل سړی مهنت او کوشش وکړي، بیا آینده کې چې موږ تاسو څه ارزو لرو د اولادونو نه، دوی په ژوند کې صحیح فیصله وکړي، کاغه د تعلیم په باره کې وي، کاغه د دنیا د زندگی په باره کې وي، د اول نه تربیت دوی په فیصلو باندې ډیر تاثیر اچوي. عزیزانو، اولاد د موږ تاسو نه د هر مور پلار نه محبت هم غواړي، وخت هم غواړي، مال هم غواړي. عزیزانو، دا څه شیان غواړي. که په وخت باندې وژغږو، یو سړی چې کله نکاح کوي بیغ نه بد چې اولادونه ورکړي الله تعالی، هغه قسم ځوان، هغه قسم سړی نشي پاتې کېدی چې د اولاد نه مخکې وو. ولې نشي پاتې کېدی؟ ځکه چې د اولاد نه مخکې وو، ډیر وخت به دوستانو سره وو، ډیر وخت به په اتحادیو لوکالو کې کېناسته، هر وخت به د باندې وته چې هر کله به وته شي. خو چې کله الله تعالی چاته اولاد ورکړي، د ملګرو سره عزیزانو کېناستی شي، خو هر وخت نشي کېناستی. اتحادیو یا لوکالو یا دغه ځایو ته تللی شي، خو تر ناوخته نشي کېناستی. یا نورو ځایو ته تللی شي، خو دغه ته یې فهم وي چې دغه اوس وخت چې دی، دا اوس د ما د اولاد دی، اولاد د ما نه وخت غواړي. د خپل وخت سړی باید اداره کړي. دا ډیر مهم دی چې اوس هغه وخت چې ما ملګرو ته ورکوو یا په نورو ځایو کې مې تر ناوخته تېروو، اوس دغه وخت ما د اولادو دی. ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي: تاسو ټولو کې بهترین شخص هغه دی چې د خپل اولادو، کور، خپل فامیل په باره کې شي. نو د ټولو نه مهم دغه شی دی اول چې د خپل وخت اداره کوو. وخت رانه تیریږي، بیا به افسوس او ارمان کوو، بیا به څه لاس ته هم نه راځي. ما د امیر خان بالو و ډاکټر د موږ تاسو ټول پیژنو، یو انټرویو ته غوږ نیولی و، څه فامیلي مشکلاتونه یې پیدا شوي وو. هغه ویل دغه د وخت په باره کې، هغه ویل چې زه د خپل کار کې دومره ننوتلی وم چې په ما داسې وخت تیر شه چې زه هېڅ خبر نه شوم، هېڅ په دغه باندې پوه نه شم چې ما اولادونه 15 کالو ته ورسېدل. بیا په هغه انټرویو کې دا خبره کوي، وی چې زه کله د اولادو سره کور کې هم، خو زه د خپل کار کې دومره ننوتلی وم چې ما ټول فکر او سوچ په خپل کار کې وو، لیکن د اولاد په باره کې ما سره سوچ نه و. ژورنالیست ناطق پوښتنه ځینې کوي،
کچیرته هغه وخت الله تعالی بیا درکړي ته څه شی ورکوي څه شي ته تیار یقین وکړه که هغه انټرویو په یوټیوب کې شته وژاړي ولې وژاړي پوهېږي چې دا کار نه کېږي وایي زه دښته تیار یم چې د څومره شهرت الله تعالی ما ته راکړی دی ورکړم څومره مال و دولت الله تعالی ما ته راکړی دی د ورکړم خو ما ته واپس هغه وخت الله تعالی راکړي چې زه یې د اولادو سره تېر کړم او په صحیح معنا یې تېر کړم سبحان الله په هغه انټرویو کې ژاړي نو عزیزانو چې اخر افسوس و ارمان کوو اول نه مو باید فکر وي دغه شي ته چې اولاد یې موږ نه وخت غواړي دویم قدم کې عزیزانو دای ما و تا نه اولاد غواړي چې د خپل د زندګۍ مزاج و اصول د اولاد چې الله تعالی راکړي نه بدل کو عملی زندګۍ ته تغییر ورکړو ولې تغییر ورکړو ځکه چې ما و تا عمل د په اولاد باندې تاثیر کوي د په اولاد باندې تاثیر کوي که خدای نه خسته د مور او پلار غلط مزاج وي غلط رویه وي دغه فکر نه وي چې موږ عمل په اولاد باندې تاثیر اچوي دمو په خپل لاس خپل اولادو ته زهر ورکړ په خپل لاس خپل اولادو ته زهر ورکړ یقینو که دومره تاثیر کوي چې کوم لباس ته اغوسته وي کنه هغه هم ته په اولاد تاثیر کوي نو د کور ماحول ډیر ضروری دی چې مور او پلار خپل زندگی عملی زندگی بدل کړي مشکل دغه دی چې موږ همیشه د اولادو سره په دغه باندې راویه کوو چې دا واړه دي نه پیږي 15 کالو ته ورسېږي واړه دي نه پیږي 10 کالو ته ورسېږي 15 کالو ته ورسېږي واړه دي نه پیږي زه یو شی درته وایم شعور او فهم دا عمر نه غواړي شعور او فهم دا عمر نه غواړي ډیر واړه وي خو فکر ډیر شیانو ته رسي ډیر واړه وي خو د مول پلار عملی زندگی دغه ټول په اولاد باندې تاثیر کوي عزیزانو شعور الله تعالی په ډیر شیانو باندې وړو کې تور کړی وي نو د مور پلار عملی زندگی د ډیر مهم دی چې د خپل اولاد د خاطر اوس بدل کړي څنګه ماحول کور کې جوړوي ګوري که په کور کې منفي شیان وي د په اولاد باندې منفي تاثیر کوي څنګه که په کور کې غیبت وي که په کورو یا مجلسو کې غیبتونه وي یا د تعصب خبرې وي یا د حسد او د کینه خبرې وي د مخفل اولاد ته مور او پلار په خپل لاس زهر ورکو څنګه نسل په نسل افغانانو کې دغه غیبت تشمت او تهمت د حسد د تعصب خبر را نقل کیږي د په د خبره چې موږ مجلسو کې وړو کې ناست وي کورو کې چې مجلس کې وړو کې ناست وي خو موږ فکر دغه نه وي چې د امام مجلس د امام خبرې ما په اولاد باندې تاثیر کوي د نن ما خبرې د نن ما عملی زندگی د مور پلار دا عکاسي کوي اولاد د مور پلار عملی زندگی نو ځکه موږ تاسو بار واړه ته په داسې شکل ګورو چې دا واړه دې نه پیږي چې هر خبرې وي د واړه په مخ کې چې هر قسم مجلس وي هغه ځای ته واړه ورکی وړو ته هر سړی چې اولاد لري خپل وګوري یو ځای ته یو شپه یوسه یو لوکال یو فیس یو مجلس ته یو شپه یوسه 2-3 ساعته به تعالی ته وی چې واړه ورکی کور ته راوړي 2-3 شیان نه مزده کړي نو ته فکر وکړه که موږ تاسو عملی زندگی ته تغییر ورنکو د کور ماحول ته تغییر ورنکو نو په 4-5 کالو کې به اولادو تصور نو دغه خاطر دوه شیان د اولاد په تربیت کې په اول کې ډیر رول لري او د ډیر مهم دي وخت اداره کول مور او پلار خپل عملی زندگی ته تغییر ورکول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته